د نورو په حق قضاوت مه کوئ تر څو تاسو تر قضاوت لاندې ونه نیول شئ. ځکه لکه څنګه چې تاسو نور خلک ملامتوئ نو تاسو به هم ملامته کړی شئ. په هره پیمانه چې تاسو ورکوئ نو په هماغه پیمانه به تاسو ته هم درکړل شي. ته ولې د خپل ورور په سترګه کې خڅڼی لیدلی شي خو په خپله سترګه کې غټ لرګی لیدلی نه شي؟ یا ته څنګه خپل ورور ته ویلی شي چې اجازه راکړه ستا د سترګې نه خڅڼی راوباسم، حال دا چې ستا په خپله سترګه کې لرګی دی. ای منافقه، لومړی د خپلې سترګې نه لرګی وباسه نو بیا به ستا سترګې هم وغړېږي چې د خپل ورور د سترګې نه خڅڼی وباسي. سپي ته سپېڅلي شیان مه ورکوئ او خپلې مرغلرې خوږانو ته مه ور اچوئ، هسې نه چې هغه تر پښو لاندې کړي او بیرته راوګرځي او په تاسو باندې حمله وکړي. وغواړئ نو تاسو ته به درکړل شي، ولټوئ نو پیدا به یې کړئ، وټکوئ نو دروازه به درته خلاصه شي. ځکه هر څوک چې څه وغواړي نو لاس ته به یې راوړي، او څوک چې ولټوي نو پیدا به یې کړي، او څوک چې دروازه وټکوي نو ورته خلاصه به شي. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې زوی ورڅخه ډوډۍ وغواړي او هغه ورته تیږه ورکړي، او یا ورڅخه ماهي وغواړي او هغه ورته مار ورکړي؟ نو تاسو چې بد خلک یئ په دې پوهیږئ چې خپل اولادونو ته څنګه ښه شیان ورکړئ، نو ستاسو آسماني پلار به څومره ښه شیان هغو خلکو ته ورکړي چې ورڅخه ویې غواړي. د نورو سره داسې چلن کوئ لکه څنګه چې تاسو یې د هغوی څخه غواړئ. دا هغه څه دي چې تورات او د پیغمبرانو لیکنې وایي.